زوی تر به دو ځوان شولې بریتونه دې رالو دا علاقه او کلی ګرده راته ګوري چې زه به مرکه ور واستوم واده به در وکړمه بس واده په ځواني کې ښه خوند کوي دا بعد په خپل فیصلو ښه پوهېږې بس ستا څنګه خوښه ده او هغه رقم صحیح ده بس سمه ده دلته زما یو یار دی ډېر ښه سړی هم دی ښه عزتداره کور یې هم دی دا له به څه ورسو مرکه به ورته وکړو ستا هغه که چیرې دا خپله لور ستا دپاره راکړله بس صحیح ته په خپل فیصلو ښه پوهېږې بابا درځه زویه بس نن ورځو نو په ښه کار کې سړی ګرده دغه نه کوي درځه چې ورسو مرکه ورته وکړو درځه خدای دې راوله عثمان هغه څنګه راغلی خبر الله دا زما زوی و دا ستا د لور دپاره مې مرکه کوله د خپل زوی دپاره مې غوښتله اذان چالو دی موږ به ورسو مسجد ته لمونځ به وکړو بیا به راسو بیا به د رښتیا خبره وکړو عثمان هغه منځ بدلې وکړو اول به د رښتیا خبره سره وکړو رشته بعد کوم کېږي واره موږ مسجد ته ځو لمونځ به وکړو بیا به راسو بیا به د رښتیا خبره وکړو بس ورسه ته خپل منځ وکړې دا موږ سې رشته کس نه سر کېږي دی ځئ پورته سئ سمه درځه زویه مسجد ته درځه خپل لمونځ وکړو ښه مشره ته د خلکو ته جواب ولې ورکړې دا رشته دې نور سره وکړه ته علاقه ورور اخره مردارخواره خلکو ښه ای مردارخواره ول مردارخور خو ته یې هغه د الله خوښ خلک ول الله پاک خپل کور ته وبخښل مردارخوره ته د الله کور ته ولې نه ورځې خو ته مردارخور یې ولې او زه به ستا سره د دې په اړه یو پوښتنه وکړم ته وکړه ته د خپل کور ته مردارخور سړی پرېږدې په والله کې پرېږدم چې هر څه وشي اچھا نو چې ته مردارخور سړی یو کور ته نه پرېږدې نو الله پاک به خپل کور ته مردارخور سړی څه وپرېږدي دا د الله خوښ خلک ول الله پاک خپل کور ته وپرېښول مردارخوره ته پر ځای باندې ناستې دا د الله کور ته نه ورځې تا و دا کسان ته په مردارخور وویل که ته نو مسلمان ته په مردارخور مه وایه هغه 5 وخت لمونځ په جومات سره کوي هغه د الله خوښ خلک دي مردارخور هغه انسان ته ویل کېږي چې د الله د کوره څه لرې ګرځي د الله د دینه څه لرې ګرځي کم انسان چې په خپل ژوند کې 5 وخت لمونځ پر وخت سره نه کوي په جومات سره نه کوي د هغه انسان په ژوند کې به نه حرام نه به سکون نه به خوشحالي او کم انسان چې په خپل ژوند کې 5 وخت لمونځ پر وخت سره کوي په جومات سره کوي ذکر او اذکار د الله کوي هغه به په ژوند کې خوشحالي لري هغه به په ژوند کې سکون لري هغه به په ژوند کې حرام لري نو توبه وکړه آینده کې لیے په شاب چې مردارخور مو الله ته پر سجده صد الله خوښ ځان جوړ کړه د الله نه خوښ ځان ما جوړوه ډیر پر جاهل لار روان ډیر به وکوب د ځان جوړ کړی دي او مسلمان ته په مردارخور ویل توبه وکړه توبه صحیح د دې ویډیو جوړېدو صرف یو مقصد دی چې په خپل ژوندۍ کې 15 وخت لمونځ راولي او با جماعت یې کوي ولې د قیامت پر ورځ اول د لمانځه سوال کیږي که د انسان من سم راوتی باقی اعمال به ګرځ سم راوځي او کلمنس خراب سو باقی اعمال به خراب وي دا ویډیو ثواب د لپاره مخته ضرور سره شیر کړئ جزاک الله